بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیا. محترمینو، یو محترم رو دا پښتنه کړې ده چې دغه اسکول کې یا مدرسه کې دغه مالی جرمانه چې پر د طالبانو د شاګردانو څخه اخی دا جایز ده او کنه ده؟ مثلا غیر حاضري او کله سپي جرمانه او بیا هغه په دې باندې ټول طالبانو ته شی ورکړي، دا څنګه ده د شریعت پر؟ مفتی عبدالرحمن ملاخي صاحب په خپله فتاوا عبدالرحمن جلد نمبر 5 صفحه نمبر 14 هغه دا لیکلي دي چې مالی جرمانه دا شرعاً صحیح نه ده چې څوک یې د چا څخه اخلي. که چا د زجر د تنبیه دپاره جم واخیستله نو د هغه ورکول او واپس کول لازمي ده. د هغه په یو ځای کې خرڅول جایز نه ده چې دی یا پکنیک پکې یا چکر پکې یا ټول طالبان د شام پر راوړي یا بل د اسکول یو شی پر راوړي، نو دا جایز نه ده. ها که چیرې د هغه شاګرد رضامندي وي، هغه په خپل رضا باندې یو ځای خرڅوي یا هغه اجازه درکوي چې هېڅ جبر اکراه پر هغه باندې نه وي، بیا خو څه مشکل نشته. خو دغه پیسو جرمانه اخیستل چې بیا هغه خپل کار پکې د اسکول په کار پکې یا یو بل نور طالبان ته ډوډۍ پورکوي، نو دا شرعاً جایز نه ده. په حواله ده تنویر معدور مختار جلد نمبر 4 صفحه نمبر 1 او دغه رنګه هغه لیکلي دي چې الجواب الصحيح عبدالرحمن عفى الله عنه، شاهد اسحاق عفى الله عنه، فتوا نمبر 208. نو محترمینو جایز نه ده. وسلام.